پښتنو یو زلمي ته او دغه د خوشحالۍ خبره دغه چې زمونږ دغه هلکان داسې چې تازه تازه راځي د موسیقۍ دغه ډګر ته دغه میدان ته راځي مونږ سره یو بل څیز ذهن ته راځي چې دغه هم د راتلونکي وخت ګلزار دی، دغه د راتلونکي وخت خیال لاله دی، دغه د راتلونکي وخت احمد خان لاله دی. همدغه زلمي دي چې دی بیا خواري وکړي او د دغه خوارۍ سره د وخت د تېرېدو سره بیا دی خپل یو ځای پیدا کوي، خپل یو مقام پیدا کوي. همدغه شان لوی لوی خلک د هغې نه جوړ شي د دنیا چې هغه بیا دنیا ورته سلامي او خلکو سره بیا ډېره زیاته مینه لري. نو یقینا چې دغه شان ډېر زیات تاسو هم دغه خواري کوئ، کوشش کوئ. زه راځمه زمونږ د پروګرام دویم میلمه چې دی هغه در سره مخامخ کومه او دی را سره هم دی، د ده نه به هم څه خواږه اورو، څه سندرې به ترې واورو او څه خبرې اترې به ورسره وکړو، د هغې په ژوند به ورسره خبرې وکړو. خاطر مندوخیل صاحب را سره دی او هغې ته راځم، هغې ته هرکلی ورته وایم په ننني پروګرام کې چې موږ ته راغلی. ډېر زیات خوشحاله شوم په راتګ مو او دغه ما خبره وکړه چې دغه ځوانان چې دي دغه زموږ سرمایه ده، دغه زموږ د سر ګلونه دي چې دوی راځي دغه خپل یو خو هغه رسم و رواج ژوندی وساتي چې زموږ نه د پښتو هغه ادب چې دی هغه وروستو لا نړ شي، وروستو پاتې نه شي. زموږ سره څه داسې الفاظ دي چې هغه زموږ نه په ورکېدو دي، هغه را ژوندي کېږي. نو خاطر صاحب دغه دې ته راځمه چې خبرې اترې به لږې غوندې وکړو. دغه ګران مینوال چې دی زموږ دا وخت د افغان ټي وي دی به مونږ ګوري. موسیقۍ ته څنګه رالې ګرانه او څنګه دې ورسره شوق پیدا شو؟ څه علت و، داسې څه اسباب و چې دې ته مجبوره کړې چې موسیقۍ ته راشي؟ بس ما له پښتنو سره مینه وه، ما له پښتنو دپاره به څه وکړو، انقلابي سندرې داسې دې ته ولا په زه رالم، آهسته آهسته مې شوق سره پیدا سوی. بیا رالم سټوډیو په سطح باندې، بیا مې نور داسې پروګرامونه وکړل په چینلانو وغیره کې، نو شوق مې آهسته آهسته ورته پیدا کېدی. نو موسیقۍ سره دې شوق پیدا شو، ستا خیال خبره دا وه چې زما دغه خپلو پښتنو سره مینه وه. پښتنو مینه په خپل ځای ده، خو موسیقۍ ته څنګه رالي؟ د موسیقۍ سره داسې د کورنۍ نه مو څوک د موسیقۍ سره بلد و یا داسې څه وجه وه د چا نه متاثر وې، د کم موسیقار نه، د کم سندرغاړي نه؟ خبره د ټیکو که مشرف بنګش هغه نه زیات هغه سندرې ما اورولې، بس نو هغه آهسته آهسته زما خپله شوق سره پیدا سو، بیا مخته په دغسې پسې لاړم. اوس چې کله رالې د موسیقۍ دغه میدان ته او څه ریکارډنګ دې وکړه، څه دې وکړه، نو داسې څه خو نه و چې وروستو درته بابا لالا کاکا داسې غوسه شوي کار شوی؟ د غورې خامخا له فیملي له خوا زه داسې لږ مسایل راته راغله، خو بس کوو یې دغسې پښتنو سره مینه ده. دغه خپلو ګرانو کتونکو ته ووایه چې د کم علاقې سره د کم کلي سره دې تعلق دی، اوسېږي چېرته؟ اچھا، زما نوم خاطر مندوخیل دی او زه د ژوب اوسېدونکی یم، جنوبي پښتونخوا، او له کلي اومژنه مې تعلق دی. ښه، ډېر ښه. نو څومره سندرې دې ریکارډ کړي دي هسې پته؟ اوس خو راغلی خو تازه تازه یې سندرو ته تقریبا زما به تقریبا یو البم به مې تیار سوی. ښه، البم دې تیار هو یو البم تیار. ښه، مخکې به یو کار و چې باقاعده کیسټې به کېدې، اوس خو هغه زمانه ختمه شوې ده، اوس خو لکه دغه دی چې زمانه بدله شوې ده. نو مثلا چې دغه شپږ اته یا لس سندرو پورې سندرې دې ویلې دي، څومره دنه دغه د خپل کلي د ملګري چې دي هلکان چې دي څومره خوشحاله دي چې داسې دی اوس چېرته وګوري چې خاطر را روان دی، هلکه وګوره خاطر دا دی سندره چې ویلې وه، داسې چېرته پېښېږي ژوند کې؟ هو خامخا دغسې دوی انتظار کوي، بس ما کومې سندرې ولې هغه یې واورولې، نورو سندرو په انتظار دي، رابطې را سره کوي، نورې سندرې راته ووایه. نو انشاءالله مزید آهسته آهسته به مخته پکې ځو. صحیح ده، ډېره ښه خبره ده. خو دا ووایه چې دغه دې سره یو بل څیز تړلی دی چې هغه زموږ د ژوند دغه سبق دی، تعلیم دی. تعلیم کوې ورسره؟ هو ما له پېښور یونیورسټۍ نه MBA کړې ده، اوس په یو ویلنس انډسټري کې کار کوم، انډسټري د پاره کې کار کوم. ډېر ښه، ډېر ښه. مطلب دا دی چې د ژوند دغه هلې ځلې چې دي د موسیقۍ دا هم یو لار خوده، خو د دې سره مونږ نور څه څیزونه هم پکار دي. زمونږ دغه زاړه سندرغاړي چې وو ډېر ښه خلک وو، ډېر تکړه سندرغاړي، خو هغې کې یو کمی دغه مې محسوس کړی و چې دوی به د دې باجي نه علاوه بل څه کار ته لاس نه اچوو. نو زما خیال دی چې د ژوند کې د دې روزۍ
هغې د ګټلو سبب دا هم نشي کېدلی ژوند کې نور څه هم ورسره کول پکار دي. نو ډېر زیاته ښه ګرانو کتونکو خاطر مندوخیل صاحب چې کوم دی دی لا زلمی دی ځوان دی او د ځوان کل سندرغاړی دی به مخ په وړاندې ځي او دغه خپلو مینوالو ته به څه خواږه راوړي څه خواږه به تیوری خو وخت نه خرابو او راځو خاطر ته او د خاطر ګورو چې دی نن څه خاطرې راوړي دي څومره خواږې راوړي دي مونږ ته نو خاطر ته راګرځو د خاطر نه یو خوندوره سندره ورو سندرې نه پس بیا راځو بیا ګپ شپ لګو. نو د سندرې له مخه به یو شعر ووایي بیا سندره بیا زمزمه کو. ارشاد چې مینه په رښتیا وي په نفرت نه جدا کیږي چې مینه په رښتیا وي په نفرت نه جدا کیږي خوشبو به جدا نه کړې که ټول ګل کړې پاڼې پاڼې. ډېر ښه نو ګرانو کتونکو راځو سندرې ته د سندرې نه مزې اخلو بیا راځو بیا ګپ شپ لګو.
ګرانو کتونکو یقینا چې د سندرې نه تاسو مزې واخیستلې خاطر دی او خاطر یقینا چې خاطرې ښکلې راوړي دي او همدغه شان دا ژوند چې دی دا چې همدغه شان مخ په وړاندې ځي مونږ پکې خبرې اترې وکړلې دغه وی چې د ژوند سره نور کار روزګار هم تړلی وي صرف داسې په یو څیز باندې ژوند تېرول نه په کار انسان دی دغه وخت دغه حالات بدلیدلی شي او ډېر زیات بدلیدلی شي نو د هغې سره موسیقي هم کوئ د موسیقۍ کچا کې څه وي نو دغه څیز دی دغه پند دی دغه رابرسېره کوي او یو وخت راځي چې سبا به ته هم د خپل دور خیال مامه دی او دغه بل زلمی چې د خوا کې ناست دی دا به د خپل دور ګلزار علمي او دغه شان غټې غټې نامې به تاسو پیدا کوئ خو دغه ده چې د خپل وخت ورته ورکوئ او مخلص اوسئ د خپل کار سره مخلص اوسئ چې څومره ورله وخت ورکوئ څومره ورله ټیم ورکوئ نو یقینا چې دغه څیز به بیا رنګ راوړي خوندور کېږي به نو خاطر صاحب داسې راځو یو څو خبرې سره نورې کومه چې دغه سندره چې ده دغه د ادب نه جوړه ده د شعر و شاعرۍ نه جوړه ده او شاعران هم شته دی نو داسې څوک دي خوښ دي په شعر و شاعرۍ کې په شاعرانو کې خو ټول مې خوښ دي خو ډېر زیات عباسین یوسفزۍ صاحب هغې ته نږدې پاتې شوی هغه سره نږدې پاتې شوی د هغې وجه همدا ده ګرانو کتونکو عباسین یوسفزۍ زموږ مشر دی زموږ محترم دی ملګری هم دی او یقینا چې د پښتو ژبې د ادب یو سټه هم ده نو د هر چا خپل خپل یو انداز خپل الفاظ یو هغه الفاظ په انسانانو باندې ښه ولګي نو عباسین صاحب هم یقینا چې ډېره خوږه شاعري کړې ده د خپلو پښتنو ته د عباسین صاحب داسې څه کلامونه دي ویلي دي عباسین صاحب کلامونه مې نه دي ویلي اوس مې تیار کړي دي انشاءالله عباسین صاحب کلامونه به انشاءالله اوس یې هم بس خدای دې وکړي چې په راتلونکي کې د عباسین صاحب نه نیولې د خاطر نه نیولې او داسې راتاو شوی رحمان بابا او دغه ټول ډېر خلک داسې شته دی چې هغې ډېر کلامونه د دوی ویلي دي خو لا دنیا شاعري د دوی پاتې ده او دا هم د دې ځوانانو د دوی نه مونږ دغه توقع کوو چې هغه څه چې هغه د دغه زړو سندرغاړو نه زموږ دغه مشرانو سندرغاړو نه چې پاتې شوي دي هغې ورته خواږه د اواز نه دي بخلي په کار ده چې دغه ځوانان راپورته شي ټیک ده چې هغه شاعري به لږه غوندې سخته پاتې شوي هغه خواږه خواږه ته خلکو راټول کړي دي هغه تش کاړونه اډوکي به پاتې خو کمال هم دا دی چې دغه اډوکي دغه کاړ چې کوم دی دغه کاڼي چې دي چې دغه له دی موسیقي ورکړي رنګ وله ورکړي ښکلي کړي نو بیا به مزه کوي نو خاطر خانه څنګه چل دی خوښه دی نه چې د ګرانو کتونکو ته بل څه خواږه واورئ سندره ورته واورئ وبه وایي څه به ورته وایي یو شعر په وایو له هغه نه بعد کې به دغه سندره ورته زمزمه کړو شعر خو ستا خپله خوښه ده یو وی که دوه وی خو د هغې نه وروستو بیا سندره ده که غزل دی بیا به سندره وي انشاءالله غزل لکه مطلب دا دی چې انقلابي سندرې دي خوښې دي انقلابي سندرې مې ډېرې زیاتې خوښې دي ډېر زیات ښه کار دی او مونږ خو بس داسې ده چې خدای دې انقلاب بیا نه راولي وطن آزاد دی وطن آباد دی او دغه ده چې خیر د دغه ظلمو د دغه خپل ولس د بیدارېدو دپاره څه الفاظ او څه سندرې او څه شعر و شاعري انقلابي هم پکار وي نو ګرانو کتونکو په دې امید باندې چې دغه شان دغه خاطر زلمی چې موږ سره کم دی د ده په شان نور ځوانان چې کوم دي هغه همدغه شان دغه خپلې موسیقۍ ته دغه خپل روزګار ته وده ورکړي وخت ورته ورکړي ټایم ورته ورکړي د یو ځل بیا په راتګ په امید باندې چې خاطر خان به بیا یو ځل پوره البم کوي او سره د پوره البم به موږ ته راځي موږ تاسو ته او دغه خپل د اواز خواږه به رابخي دغه ملګرو ته دغه مسافرو ته نو ټولو مسافرو ته ټول د افغان ټي وي مینوالو ته به د خاطر صاحب دغه خوندوره سندره هم ډالۍ کو او زه به مننه هم کوم دې نه ځکه چې د پروګرام په مینځ کې ما دې ته رامخې ته کړه چې تاسو د دې د اواز سره هم اشنا شئ د دې د اواز دغه خواږه چې دي دغه تاسو واورئ نو زه ډېره زیاته مننه کوم د خاطر نه چې خاطر جانه ډېره زیاته مننه ښاد آباد اوسې خوشحاله اوسې ستا په زړه باندې څه وو څه شعر میرو نو هغه شعر هم دغه خپلو ملګرو ته ووایه او دغه خپله انقلابي سندره ورته هم ډالۍ کړه چې دغه ملګري دې ټول خوشحاله شي هغه خاص کر هغه ملګري چې هغه دا وخت د افغان ټي وي په شیشه ګوري او مسافر دي نو راځه د شعر نه ارشاد شعر ورته وایه او بیا راځو سندره مننه چې وایي خاونده مه کړې خوشحال په جهان خاونده مه کړې خوشحال په جهان څوک چې بچي د ګرانې پښتونخوا جوړوي ډېر 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 ګرانو کتونکو دغه د خاطر صاحب نه تاسو شعر واورېد او د شعر نه پس راځو سندرې ته سندره اورو دغه خوندوره سندره انقلابي سندره د دې نه مزې واخلئ پروګرام روان دی خبرې او سندرې موږ سره اوسئ
کې